دا د دې موجوده حکومت په باره کې ډېره بهترینه واقعه ده. واورئ، بل آیکن ضرور دباو کړئ، دا ویډیو مخې ته ډېره شیر کړئ. په یو ځنګل کې منظرې خپل بادشاهت کو. د ځنګل نو ټول ځناور راټول شوي دي، راجمع شوي دي، او دا فیصله یې کړله چې منظرې په موږ باندې ډېر وخت بادشاهت وکړو. راځئ چې یو داسې فیصله موږ وکړو چې موږ ځان له خپل بادشاهت چې دی دا موږ ځان له قایم کړو، او منظرې چې دی دا د بادشاهت نه لرې کړو، او موږ خپل بادشاه چې دی دا مقرر کړو. ټول ځناور په سوچ بچار کې دي. څوک وایي چې د طاقت په لحاظ باندې خاطي چې دی دا غټ هم دی، زړور هم دی، د منظرې په مقابله کې هم دی. راځئ چې خاطي چې دی دا د ځنګل بادشاه جوړ کړو. ولې څو پکې د هغې سره اتفاق ونه کړو، هغو دا جواز پیش کړو چې خاطي چې دی دا درنباری دی، طاقت یې ډېر دی، خو که سبا په موږ باندې داسې د منډې تړلې ضرورت راشي نو خاطي زموږ څه قسم لا مدد چې دی دا دی نشي کولی، ځکه چې دی درنباری دی، بیا هغه ځای ته ځان رسولی نشي. نو موږ له یو داسې بادشاه پکار دی چې هغه په منډه تړله کې ښه چابکي پورتیلی چالاکي. خیر په دې باندې ټولو ځناورو متفقه دا فیصله وکړه چې دا هر څه چې دي دا خو په یو شادو کې دي، په بل یو داسې یو ځناور کې هم نشته. راځئ چې شادو چې دی دا موږ بادشاه مقرر کړو. شادو چې دا بادشاه مقرر شو، بیزې ته یې ووایي ته منظرې ته سوال جواب وکړه چې سبا نه به ته د بادشاه په کرسۍ نه کښېنې، سبا نه به شادو چې دی دا د بادشاه په کرسۍ کښېني. دغه شانتې شادو په سبا باندې لاړ، د بادشاه په کرسۍ باندې کېناست، بادشاهت کوي. خو څه لږې ورځې بعد منظرې په یو بیزې په بچي باندې حمله وکړه او بچی راونسه. نو بچی ته په خپو کې نسل دی، نه یې خوري او نه یې پرېږدي. خیر بیزې پرې غاښ کړلی چې بادشاه سلامت زما بچی چې دی دا پرېږده. نو هغه ورته ووایي چې زه ستاسو بادشاه نه یم، ته خپل بادشاه ته ووایه چې راشي، هغه ما ته ریکویسټ وکړي، نو زه به دا بچی چې دی زه به پرېږدم. بیزې رامنډې راله په شادو پسې چې منظرې زما بچی نسل دی، بادشاه سلامت زر کېږه. لاړ شه هغه ته ریکویسټ وکړه چې زما بچی چې دی دا پرېږدي. شادو سمدستي د کرسۍ نه پاس تللی، منډې منظرې پسې تللی. د چې کتلې اوس زه منظرې ته څه ووایم، خو منظرې خو زما طاقت نه راځي، د یوې ونې ته خېږي، بلې ته خېږي، هلته ټوپ دلته ټوپ. بیزو ته وایي څه کوې، ته خو ټوپونه وایي، ونې ته خېږي او کوزېږي، هلته ځې دلته ځې. منظرې لاله بچی وخوړ. هغه ورته ووایي چې ستا بچی که بچ شي او که بچ نه شي، که ستا بچی منظرې وخوري او که ونه خوري، تاسو چې زه د صدقات دپاره مقرر کړی یم، که په هغې کې څه کمی کوزې یي تاسو ما ته ویلی شئ. تاسو زه منډې تړلې له مقرر کړی یم، منډه تړله زه ښه هلته ټوپ ومه دلته ټوپ ومه، ستا څخه سمدستي رالم. نور اوس ستا بچی که بچ کېږي او که نه بچ کېږي. نو دقسې مثال زموږ د موجوده حکومت دی. موږ شهباز شریف صاحب د بادشاه خو ضرور جوړ کړلی، وزیر اعظم خو ضرور جوړ کړلی، خو صرف او صرف د شوبازۍ دپاره جوړ کړلی. هغه هم اوس دا خبره کوي که نه به ووټ راکوو یا که ووټ رام کو، اوس که د عمل بچ شي او که بچ نه شي، که ستاسو د عمل ترقي وکړي او که ونه کړي، نو تاسو زه د بادشاهت دپاره د طاقت دپاره نه یم مقرر کړی. زه چې چا مقرر کړی به هغه د ټولو نه طاقتور دي. امید لرم دا ویډیو به ستاسو د نورو ویډیوګانو په شانتې خوښه شوي. ویډیو مو خوښه شوي بیل آیکن ضرور دباو کړئ او دا ویډیو مخې ته ډېره شیر کړئ. الله پامان.